یارانو سلامونه. د اروپا په مصروف ژوند کې کره ورځ په کارونو پسې وګرځېدو خو چې کله د دمې وخت شو د موخې وخت شو نو کور ته لاسرسی کم شو. ما ویل راځه دغلته زمونږ یو یار دی، یو شینواری یار دی، په دغه طرف اوسېږي. زنګ مې ورته وکړ، ما چېرته ویل کاله کې یم ملکته څه خورا مروا شوروا چې تیار کړي ما باندې وخوره. ویلې بس راځه په خیر مال ډوډۍ پخ کړې لرې که نه به ډوډۍ خو ختمه ده. بس مال راځه زه به درته ده نن فرانسوي ډوډۍ درړم چې کومه ورته بګت وایي، او دلته فرانسه کې چې څوک اوسېږي دا ټول ورسره بلد دي. خبره دا ده چې ډېر خلک به وایي چې یاره دا بګت خو موږ هم خورو، خو دا ولې چا په دې اړه باندې اوسه پورې ویډیو نه ده کړې، غږ یې نه دی کړی، او پردیس بګت کوي. خو پردیس ځکه بګت کوي چې دا بګت شاید موږ ډېرو وطندارانو هلته چې په وطن کې دې نه یې کتلی چې یاره دا د فرانسویانو ډوډۍ به سره کمي، ځکه زموږ د وطن وطنۍ ډوډۍ ده. تنور باندې پخوو، په دغه کې چې پخوو دا ده په تنورونو کې چې پخوو، یا مثال په تبۍ پخوو، یا که په نانوایي کې هغه ډېرې خوږې او پستې ډوډۍ دي. خو نن در باندې دا فرانسوۍ ډوډۍ ګورم چې یاره دا ما سره لاس کې ده، خو دا به درته زه لږه صحیح ښیم چې یاره فرانسوۍ ډوډۍ کومه دا فرانسوۍ ډوډۍ ده. اوس به وایي چې دا سره کړم دا خو دا زه صحیح انځور کې تاسو ته ښیم. نو ملګري ته مې ویل چې ته راځه، نو بس په دغه چمن کې به ورته کښېنو او دا ډوډۍ به ورته نوشي جان کوو. په دغه کورو کې زما ملګری دی عزیز مې دی، دی به راځي او ما به هغه به دا ډوډۍ دغلته خورو په خیر. نو زه به ور دې چمن کې منتظر شم چې هغه راشي، څه خوراک سوکړک سابه شین چای دا راوړي، نو بیا به ورته زه دا ډوډۍ به ورسره وخورو. نو زه به دا خپل بیک او دا شیونه چې دي دا لږ سره تنظیم کړم، دا به کېږدم او بیا به سره وروستۍ کیسه به هم در سره بیا شریکه کړم چې یاره ډوډۍ م څه شی وخوړه، څنګه م وخوړه، او دا بګت به هم درته وښیم. خدای خیر کړي. زه تاسو ته نن د فرانسویانو ډوډۍ ښیم. فرانسویانو ډوډۍ دې له وایي بګت. دا بګت د فرانسویانو ډېر مشهوره ډوډۍ ده. دا په څو ډولونو پخېږي چې یو ډول یې دغه دی، دا بله چې د دنه بیا لږه اوږده ډوډۍ ده که نه، او دا ګوره دا د دنه لږه اوږده ډوډۍ ده. خو یو شی دی چې اولو وایلو کې چې کله راغلو او دا اظهار خوشحال کله لاړو نو هغه څه کورنۍ ډوډۍ هم تیاره کړې وه او دا به هم پکې ایښی و چې یاره ما د قواري او د شکل ته ور وکاته دا ډوډۍ ډېره اوږده وه. مال دا کیک دی که څه مسله ده، وایي نه دې له وایي بګت، او دا بګت دلته ډېر مشهور دی او په هر دوکان او په هره مغازه کې پیدا کېږي. نو خدای شي زه فرانسې ته راغلی یم، دا کابو 8 میاشتې وشوې، ما لا دا ډوډۍ نه ده وړې کور ته. بس زه خپل داش کې خپله ډوډۍ پخوم، خپله ساده د رومیانو چکني ورسره کوم، خپل ماسته کور کې تیاروم، او بس ساده د وطن ډوډۍ او غذا تیاروم. خو نن چې کارونو ستړي کړو او ډوډۍ په بیدیا راغله نو ما راځه نن د بګت خوند بیا وڅکه. په بګت مې راغستی، وروستۍ جزیات به بیا ډوډۍ کې وګورئ. ملګرو وخت چې مې خبره وکړه چې دلته مې یو وطندار دی، نوم به یې نه اخلم او نه به یې د سره څېره شریکوم ځکه دا نه غواړي میډیا سره یې ورانه ده. خو زه به ووایم چې موږ د لغمان هغه را رسېدلي دي دلته ګلپې، او دا چې ښکلی پخ کړی دی. اوس به وایاست یاره اروپا کې اوسېږي او هلته هم تاسې ګلپې خورئ. خبره دا ده چې د ډېرو غوښو دا زمونږ خېټه هم راجګه کړې ده، دا زمونږ وزن هم زیات کړی دی. وطن نه چې رالم 80 کیلو وم، خو دلته اوس خبره 90 ته رسېدلې ده. نو ما ویل چې ګوره زه بل شی نه خورم، د هوټلونه شیونه نږدې دي. دا وضاحت مې ځکه ورکړه چې ونه وایه چې ګلپي ته ناست یم. خو خبره ما د بګت کوله، دا بګت ډېر خوندور دی، او چې کله بیا د دې ګلپیانو سره وخورئ د دې خوند لا اضافه کېږي او تشو اوبه خو به منې ورسره. نو هغه کوم چې ښه خوراکونه دي، کله به د هغه ورځي، کله به د ده ورځي. وایي څنګه وایي چې هره ورځ پستې حلواګانې نه وي که نه، کله به پیاز هم خورئ، کله به سابه هم خورئ، کله به دغسې ګلپیا هم خورئ. نو دا به دا د ژوند دغه دی، بدلون دی. کله داسې ورځو کې مېلمانه شو چې یاره دسترخوان داسې وګوري یا په کاله کې داسې ډېر شیونه تیار شي چې د خوراک زیان وي چې یو کپ په یو کتغ کې کېنو بس موړي. نو نن دې پکې ګلپی صحیح. او استاد لیوال وایي چې نه داسې نه ده چې زمونږ به نه یادېږي وطن،
دلته سینه کې دی د زړه غوندې درزېږي وطن. نو کله کله د افغانانو خاصیت او خوی دا دی چې چېرته ډیره او ډنډه جوړه کړي حتما به لکه مقناطیس غوندې نور خلک راځي ورسره کښېني به. نو وختي زه یوازې وم، ما دا وطندار پیدا کړ. خو ما دا چې کېناستو نو په دې کې ورو دلدار چې خدای د کوم ځای نه را پیدا کړه، دا د بټي کوټ دی. او هغه ملګری سیده دا مې موږ ټولو سره نوی نوی اشنا شو، او دا د بغلان دی، وطندار دی. نو دلته د چا وکاړه خو ګډوالو خبره د چا وکاړه او بنډار جوړ شو. ګوره دا وطندار په دې ویډیو کې بل لغه ګوګه بل هم راغی خیر وي. نو په پردي د یارونو باندې چې کله دغسې په چمنونو کې کښېنو، په لارو ګودرو کې هم کښېنو، حتما دوه درې کسان پیدا کېږي او بیا ورسره کیسه کوو. ملګري ستړی مه شي، ستړي مه شي، ستړي مه شي، په خیر راغلی. مریض خو نه یې؟ مریض خو نه یې که؟ ښه یختان دي ایښي دي. مال خدای مه کسر وخت پوره کېږي بیا زنګ وهم سبا یو رندو هغه ته. نو خبره تر دې کوو چې شین چای تیار دی. دا شین چای هم دی او په شین چایو کې بیا د شینوارو تیار شوی چای دی. او د شینوارو د چایو نه خدای مه خبره وه که 2 ګیلاسه مو وڅښو نو بیا به معدونه خلاص دی. زما دا وطندار زما په طبیعت پوهېږي، همغسې چای به راوړي. نو دلدار صاحب ملګرو سره روغبړ وکړه. مننه، خوشحاله شوم. زه خو دلته راغلی یم، د کار مې پردیس صاحب مې وکتو، خدای ته ډېر خوند راکړی او موږ د پردیس صاحب زاړه مینهوالي وو. ډېر خوشحاله شوم په ناستې یو بس بل کلیوال مو سره پیدا کړو. شین چمن دی او شنې چای دی. شنې چای دی. مننه وطنداره، ته هم ستړی مه شي. وعلیکم السلام. بس پردیس صاحب راغلی دی زموږ خواته او زموږ عزیز دی او زموږ مېلمه دی، باندې بوخت یو. بس زه مېلمه کړی یم دی. نو که دا مېلمه و کوربه پکې نشته، دا یوه مسافري ده که څنګه؟ ټول مسافري، بس یوه مسافري ده خو بس مونږ د مېلمه په حیثیت هر چا دلته. او بیا اروپا کې خو لکه دا ډېر یو ښه فرصت دی چې یو 2-3 کسان سره راټول شي، ځکه مصروف ژوند دی که نه. بلکل. او رخصتي چې پکې څو راشي بیا خلک خوبونو باندې تېروي. بلکل. خو موږ یې په چمنونو کې تېروو. په چمنو او شین چي باندې تېرو. اسماعیل ورته هم ستړی مه شي. سلامونه. هم ستړی مه شي. زه هم کوشل پردیس صاحب ته ډېر ښه راغلاست وایم او ولا زه هم دغسې تېرېدلم. پردیس صاحب مې ولیدی، رالو خو چې ورسره د نږدې کېناستلو او اشنا شولو. ډېره مننه. یو ټپه شعر خو به وایو، د لاره ملګرو ته څو ټپې ډالۍ کوو. مسافرې په بېغمۍ کړه، زه پښتنه یم په نامه دې ناسته یمه، او ناسته یمه. یم مسافرې دې ډېره وکړه، وطن ته راشه لوی واړه دې یادوینه، یادوینه. سترګې دې تورې پرنجو کا، د تورو سترګو سوداګر راغلی یما. دلداره یم مسافر مه وجنې خاونده، یم اندې به شپې ورځې شمارې چې رابشینه او رابشینه. وطنداره ته خو ټپه نه کړي. دا اواز ډېر کمزور. مسافرې سخته خواري ده، باران به اوري څوک به ځای نه ورکوینه، ورکوینه. او مسافرې شلېدلی کټه دی، و په چا زنګېږي په چا وشلېږي لړونه، لړونه. یم مسافر ته شوې خواره زه شوم، یه خواره د مور شه چې سفر ته دې لېږي نه.
وای مسافری سخت خواری دا اها وای باران به ووري څوک به ځای نه راکوي نه او که په شیبو شیبو باران وي او زما په خپل لالي باور دی او را بشینا یو وایم چې ځان تی نه لږې کم یا چې می سکول تیار که ګټو پې راځي نه وای په آخرت کې یو تنور دی وای خاص خویه نشته په ځوانان تودوي نه او وی الله کله به یم کله به نه یما او که بیخي نه یم بیا به وژاړې مینا نیمه پخه ده نیمه زیړه زرغونه ده دا مې د اشنا د لاس مړه ده دا مې د اشنا د لاس مړه ده نیمه پخه ده نیمه زیړه زرغونه ده دا مې د اشنا د لاس مړه ده او دا مې د اشنا د لاس مړه. نو ملګرو ډېره مننه ستاسو له لیدو او زما لاس ستړی شو ځکه مې دا موبایل دې خوا کړی نو خوشحاله اوسېږئ هیله ده چې زموږ دغه لنډکۍ بنډار مو خوښ شوی وي تر بیا ښې چارې او ښه وختونه